زموږ معاشره کې خو اوس خلک دا پیشن بولي په دې ځان لوړ معرفي کوي چې د یو چا سره په تکبر انداز باندې روغبړ وکړي، په بد اخلاقي روغبړ وکړي، په سخت مزاجي روغبړ وکړي، مخ یې یوې خواته اړول د یو لاس ترکي. دا د ځان لپاره عزت بولي. او ته واوره شریعت دې سړي ته در ټولو غټ بې عقله ویلی دی. کوم کسان چې خودپسندي کوي، ځان در نورو لوړ بولي، هغه ته وخت نه ورکوي، یا د یو منصب په وجه، یا د مال په وجه، یا د پیسو په وجه، یا د یو چوکۍ په وجه باندې هغه کې یو عروب، یو عجب، یو خودپسندي پیدا سي، او بیا د دې اثر د خلکو سکاږي په یو سخت انداز، په یو پړسېدلي مخ، په پړسېدلي شونډان باندې په یوه لاس روغبړ کوي. څنګه یې ښه یم؟ دا ته الله جل جلاله، د الله رسول صلی الله علیه وسلم بې عقل ویلی دی. کوم کسان چې په معاشره کې په ښو اخلاقو مشهوري، په مینه او محبت باندې روغبړ کوي، او په ډېر ښایسته انداز سره تا ته په وقار او په عزت باندې در پورته کیږي، او بیا روغبړ دسه کوي، پر ځګر دې نیسي، یا تا ته دا تاثر درکوي چې ته خپله دا تاثر د دسه واخلې چې یار څومره مینه ناکه سړی دی. دغه ته عقلمن وایي، شریعت دې ته عقلمن وایي. حدیث کې څه وایي؟ الله رسول وایي، مشکات شریف یو روایت اخیستی دی، التودد الى الناس نصف العقل. د خلکو سره په مینه محبت چلن کول، په ښه انداز باندې چلن کول، په خندرویه خوله باندې او په ورین تندي باندې ورسره ملاوېدل، او د هغوی سره روغبړ کول، د هغوی سره راشه درشه کول، د هغوی احترام کول، دغه سړی چې کوم دی د الله رسول وایي عقلمند دی، او نیم عقل د ده سر دی. دا ګوره عقلمندي دا ده چې سړی شو ګزاره، دا بې عقل دی. څوک په یو خپل منصب غولیږي. دا تکبر ما مخکې څو وارې ته ویل، دا متکبر سړی لري چې ستا سره روغبړ کوي، او مخ یې دی پړسېدلی نیولي، شونډان پړسېدلي نیولي، مخ یې اړولی، ستا سره اخته، او په ډېر تکبر او عجب باندې روغبړ د سره کوي. نه بله پوښتنه شته چې کوم ته پوښتنه وکړې د هغه جواب په نیمه خوله، په نیم الفاظ باندې درکوي، بیا مخ هم درسه واړوي. دا کس د ده دا خیال دی چې زه څونه لوړ یم، لیکن دغه ناس خلک یا ده ته راغلی کس در ده ډېر زیات چې ده ته دا کسان څومره سپک معلومېږي، هغوی ته دی در هغو 10 وارې زیات سپک معلومېږي، او سپک دی دا سړی. د متکبر مثال د هغه کس چې پر غره باندې لوړ ولاړ وي، اولاد د خلک دته څومره وړه وړه ښکاري لکه میږان. دی بېعقله نادانه نه پوهېږي چې دا لاندې خلک ما ته ګوري، زه څه شي ورته ښکارم، خو یو کاغذ لا نه ورته ښکارم. پرېږدئ تکبر، په څه شي تکبر کوئ، په څه شي لویه کوئ د الله بنده. خو چې پر دغه مجلس کې د هر څومره دولت سره، د هر څومره پیسو سره، د هر څومره جاه و جلالت سره، د هر څومره منصب سره، په دغه مجلس کې د یو ور پر نس باندې درد شو، دلته شاوخوا سره واوښتې، دا ګرده خلک به درته ګوري. ته بیا ځان کنټرول کړه. د یو غاښ د در تاب نه لرې، د غوږ د در تاب نه لرې، د سترګو تاب نه لرې، د چیش تاب لرې، د یوه رسه د در تاب نه لرې. ته تکبر غرور پټ شي که ستا سره چې کوم شان در سره دی، که مال دی، که دولت دی، که هر څه دی، دا عرضي دی، دا د خدای د لورې دی، الله در څخه ډېر ژر به درسه واخلي. خدای بندګان لوی په چیش کوي. زما ډېر سخت نفرت ته متکبر څه کېږي، والله ډېر نفرت مې ځینې کېږي چې په پوه سمه او دا وکړي. که په متکبر باندې پوه سوې چې دا تکبر کوي، د ده ته د سبق ورکول دپاره د ده بتره کار ورسره وکړه. که دی را روان دی په یوه لاس روغبړ کوي، چې را لاس دی ورته ته نه غواړي ستا سره روغبړ داسې کوم نه. ته دومرې لوی د انسانان تا ته د خدای بندګان داسې ښکاري نه، په څه شي غره د ځانه دې خدای جوړ کړی دی، د ځانه دې یو افلاطون جوړ کړی. پیسې به لرې، ځان ته لرې، دا پیسې که د منصبو د عزت شی وای، فرعون به درننه ذلیله پروت وای، خو فرعون به عزت په پیدا کړی وای، قارون به په عزت په پیدا کړی چې درننه هغه په مځکه کې چخلی پروت دی. پیسې د عزت شی دی که نه؟ عزت شی څه شی دی؟ د مسلمان سره ښه رویه کول. د مسلمان موږ تاسې اجتماعي ژوند ته ضرورت لرو. یوازې څوک ګزاره نشي کولی، ته یوازې ولاړ په دا غره کې 10 میاشتې نه بس کې 10 ورځې تېرې کړه، ستا څه حال؟
چې په دې پوهېږي چې زه معاشرې ته ضرورت لرم، کلیوالۍ ته ضرورت لرم، همسایګانو ته ضرورت لرم، په بازار کې کاروبار ته ضرورت لرم، معاشرې و ملکو قریبانو ورونو دوستانو بچانو ته ضرورت لرم، اجتماعي ژوند ته ضرورت لرم. د اجتماعي ژوند دپاره اول مهم شی دا دی چې اخلاق به دې سم وي. اکمل المؤمنین در ټولو کامل مؤمن هغه دی چې د خلکو سره یې ښه سلوک و ښه رویه وي. رسول صلی الله علیه وسلم څومره نرم، څومره مهربان. لہذا د خدای خاطر وکړئ. د تکبر دا د انسان د هلاکت غټه ذریعه ده. لویي مه کوئ، د تکبر ځان وساتئ.